السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو مازدیګری دی، راغلي یو د سوات کې ګبینجبې د غره سر ته راختلي یو. غوښتل یم چې ستاسو سره خپل یو څو ټپې شریک کړو. نو جواد علي جواد صاحب وخت مه خرابوه، ورځه پې. بسم الله الرحمن الرحیم. او اوس به د بل چا سره ناست وي، ورته به وایي چې مین در باندې یما، او جانان په ما کې ګناه ګوري، خپل ګناه په ګناه نه حساب وینا. او مازدیګری د خیرې مکړه، او تبا د ناز خیرې کوي رښتیا بشینا. یتامات سویل ما نه هیر شو، ما ته هغه خبر بیا وکمینه. او زه یې په غږ باندې مین یم، او په جانان یوه خبره درې ځله کومه. او مخ دې د 1,000,000 روپو دی، که مسل خوی دې د پیسې نه دی مینه. او په مخ مې مه وهه خوږېږم، او پوزه مې پرې کړه چې په تا مینېدمه. او زما پستا مینه ماتېږي، وړوکی ورور دې په کوڅو کې ښکلومه. او څوک چې د چا د چمن ګل شي، او مناسب نه دا چې څوکړې پې تېروینه. یتا وینن زم سبا براشم، میاشتې دې تېرې کړې کلونه دې شمېرمه. او په مازدیګر دې دیدن راوړو، او د مازدیګر دیدن سړی رنځوروینه. یک زما ستا په شانتې مخ وی، ما به خپل ځان ته نوکران نیولي وونه. او مخې له مرازه شرمېږم، او پټه خبرېږم چې مې تاله درکوینه. یار مې ښایسته دی زه بدرنګ یم، په دغه وجه زموږ جوړه نه راځي نه. او ختم لوړ د غرو سرو ته، او په سترګو ښکار کړم په زړه غم راټولومه. او جانان زما زه د جانان یم، که په بازار مې خرڅوي ورسره زما. او جانان زما په سر جانان دی، که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ بشینه. مونږ لیونیو په دې نه یو چې تاوان دی پکې، مونږ لیونیو په دې نه یو چې تاوان دی پکې. ورته وردانګو که چا ووي چې جانان دی پکې، ورته وردانګو که چا ووي چې جانان دی پکې.